बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्राउंड कतुनको प्रोग्राम मशरिक लीड के तास्ता हर कले टोला नड़ई की द कोरोना वायरस वबा खौरशवी दा तकरीबन द 13 میاشتو राशि د पाकिस्तान په شمول د خیبر پختونخوا په شمول ټوله نړۍ کې لاک ډاون سلسله جاری وکوم چې واپس ورو ختمیږي خیبر پختونخوا حکومت مرکزی حکومت د اختر نه سورځي وړاندې د لاک ډاون کې نرمي اعلان کړو او همدغه وجه چې بیا موږ په بازارونو کې په مارکیټونو کې ولیدل خلک چې ډېر په ګڼ تعداد کې راوتي او اوس هم د اختر د پسته خلک راوتي دي خو آیا نن هم چې کوم صوبایي حکومت اعلان کړی دی چې 9 نه تر 15 بجو پورې به کاروباري سرګرمۍ کیږي او دغه رنګې به نور بیا د هغې د پسته بند وي یعنې یو محدود یا خاص طریقه کار سره SOPs باندې عمل درآمد سره به دغه سلسله چې کوم دی نو جاري ساتلی شي ځکه چې د پاکستان معیشت خراب دی او دلته کې غریب خلک پاتې کیږي د هغې په وجه باندې مکمل لاک ډاون دلته کې ناممکنه ده هم په دغه حوالې سره به نن د پروګرام لومبیو دویمه برخه کې خبرې کوو چې آیا دغه لاک ډاون ختمېدو اجازت یا چې کوم نرمي وکړی شو په دې کې صوبایي حکومت لخوا دغه اجازت ورکړی شوی دی نو اوس څه داسې سیکټر دي یا څه داسې شیزونه دي چې هغې ته اجازت نه دی ورکړی شوی او هغه په مکمله توګه باندې بند دی لکه مثال کے طور پر شادی حال چې کوم ګیدرینګ کیږي نن سبا په خاص توګه باندې که موږ صرف د پیښور حوالې سره خبرې وکړو نو پیښور کې شادي حالونو کې اکثر خادۍ کیږي ځکه چې دلته کې کورونه واړه دي هر چا سره حجره نه ده نشته دی هغې په وجه باندې په شادي حالونو کې دلته کې دغه خوشحالۍ منځلې کیږي دلته کې ودونه کیږي او نن سبا زموږ په معاشره کې یا په پیښور کې یا دغه نورو ښارونو کې د دغې شادي حالو باندې بندیز له وجې زیاتره ودونه چې کوم دي نو هغه نه کیږي نو پروګرام لومبۍ برخه او دویمه برخه کې په دې حوالې سره خبرې کوو چې آیا حکومت به مشروط اجازت ورکړي ځکه چې د پنجاب څه حصو کې د پنجاب حکومت لخوا مشروط اجازت ورکړی شوی دی نن به په دې حق لا صوبایي حکومت سره هم خبرې اترې کوو چې آیا څه دې حوالې سره څه پلانینګ شته او که نه که نشته دی او دې نه علاوه شادي حال زولسي هغې ته څومره نقصان شوی دی همدغه رنګ د پروګرام دریمه برخه کې به نن په دې حوالې سره هم خبرې اترې کوو چې پیښور کې یا دغه رنګ د صوبې نورو برخو کې څومره جیمز چې کوم دي یا باډي بلډینګ سنټر چې څومره دي چېرته چې ځوانان راځي ایکسرسایزز کوي که هغه د فټنس حوالې سره دی یا د کمپټیشن دپاره یعنې د مقابلو دپاره باډي بلډینګ کوي یا خپله باډي جوړوي نو هغې باندې هم بندیز لګېدلی دی په دې حوالې سره به هم نن صوبایي حکومت نه دا پوښتنه کوو چې آیا د شادي حالو په شان دی دوی ته هم مشروط اجازت ورکولی شي او که نه دې سره هغه که چېرې اجازت ورکړی شي که هغه شادي حالونه دي یا دغه رنګې د فټنس سنټرې دي نو دوی به هغه SOPs بیا فالو کوي چې کوم د صوبایي حکومت لخوا جاری کړی شي ننني پروګرام کې دغه دواړو موضوعاتو باندې به خبرې کوو خپلې لومبۍ موضوع طرف ته راځو چې کوم د شادي حالونو مسله ده د ډېر وخت نه که موږ وګورو په دغې پیښور کې ترهګري هم پاتې شوي ده دغه ترهګرۍ له وجې هم چې کوم دی نو بندیز لګېدلی و په شادي حالونو باندې کاروبارونو ته نور هم نقصان و آیا اوس چې کوم دی نو صوبایي حکومت سره د دې خلکو دپاره ریلیف ورکولو لپاره څه شته که نه ځکه چې دوی باندې کرایې هم وړي او دوی سره یو ډېر لویه طبقه چې کوم د غریب خلک هغوی هم د سره وابسته دي چې کوم نن سبا په کورونو کې ناست دي په دې حوالې سره خبرې کوو موږ سره آصف جمال صاحب موجود دی د هغوی هم دغې کاروبار سره چې کوم دی نو وابسته دي شادي حالونو سره او هغوی ته هم څه نقصان رسېدلی په دې حوالې سره هغوی ته اول خو ټول نه وړاندې پروګرام کې هرکلی وایو آصف جمال صاحب تاسو ته مشرق لیډز پروګرام کې هرکلی ډېره مننه جي ډېره مهرباني آصف جمال صاحب څنګه چې ما هغه خبره وکړه چې څومره نقصان شوی دی دغې 2-3 میاشتو کې شادي حالونو ته او که یا صوبایي حکومت اجازت ورکړي نو بیا به تاسو په هغه SOPs باندې عمل درآمد څنګه کوئ ټول نه مخکې خو جي تھینکس لاډ چې تاسو زه انوایټ کړم جي بله دا ده چې زموږ پروینشل ګورنمنټ او ایز ویل ایز د فیډرل ګورنمنټ هم زه ډېر شکرګزار یم چې هغه د ټول کاروباري خلکو ډېر خیال ساتلی دی او تھرو SOPs هغې ته دومره بریدینګ سپیس ورکړی دی چې هغې خپل کاروبار جاري ساتي ولې چې کاروبار چې جاري وي نو چې کارخانه چلیږي نو مزدور ته روټۍ ملاویږي چې دا شادي حالونو باره دي زه تاسو ته دومره یو خبره وکړم چې KPK کې اراؤنډ 400 شادي هالز دي صرف پیښور ښار کې تقریباً 142 شادی ہالز رجسٹرڈ دی جی اور ایوریج یو شادی ہال سره تقریباً 50 to 70 نمبر آف پرسنز چې کوم دی هغه اسوسییټډ دي چې د کې
غریب دې کې د کم شامل دي کلینرز هم دي ویټرز هم دي منیجرز هم دي ډایرکټر فاینانس هم دي ډېر خلک دي چې دې کې جی کوکس هم دي دې کې ډیکور والا هم دي یعنی یو خاص طبقه چې 400 شادي هالونه دي نو مطلب دا دی اسانه سره مونږ ویلو چې 400 نه زیات خلک غریب خلک چې کوم دي هغه به دې کاروبار سره وسینه سلمان صاحب زه دلته تاسو ته یو کوم چې دا یو مسکنسپشن دی چې بینکټ هال یو خالی بینکټ هال دی دا یو پورا انډستری دی جی د سره تاسو پوټری والا ایسوسییټډ دي د سره ویټ والا ایسوسییټډ دي د سره تاسو میټ والا ایسوسییټډ دي ګرینز والا دي جی دا یو ډېر لوی انډستری دی د کې تاسو بیا کیمرامینز راشي جی بیا یو ډېر زموږ امپورټنټ خلک دي خو موږ هغه هېر کړو جی دا چې کوم زموږ سندرغاړي دي جی هغه راشي د نه علاوه زموږ چې کوم ډیکورز والا خلک دي هغه راشي نو دا یو ډېر لوی انډستری ده جی موږ سره چې کوم ډیټا اویلیبل دی هغه ډیټا په مطابق صرف کې پی کې 78000 خلک چې کم دي د فیلډ نه وابسته دي جی نو د 8000 خلک یا 78000 جی 78000 د فیلډ سره وابسته دي جی نو د دې بندیدو سره هغه ټول خلک چې کم دي بیروزګار دي اور ډیر زیات حالات داغي خراب دي جی ایون جمال صاحب دلته کې کوم کارخانه‌دارو یا څوک کاروباري طبقه وا هغه یو کوشش جاری ساتل او صوبایي حکومت سره مرکزی حکومت سره خپل ام ان ای سره په سناسه طریقه باندې چې خپل موقف ورته وړاندې کی تاسو ایسوسییشن یا څومره چې شادي هالونه دي 400 ډېر ګڼ تعداد دی چېرته صوبایي حکومت سره په دې هکله څه خبره نه ده شوې چې دومره غټه انډسټري دا بنده ده او مشروط اجازت دې موږ ته هم راکړی شي بالکل جی دې کې داسې چل شوی چې زموږ کې پی کې بینکټ هال ایسوسییشن دی د هغې صدر دی خالد ایوب صاحب زه هم پکې شامل یم جی موږ مختلف ګورنمنټ صدور سره خبرې کړې دي او د هغه ریسپانس ډېر پازیټیو و جی دا یو میت و شروع کې چې بینکټ هال چې کم دی هغه ډېر خطرناک دی دلته چې خلک لاړ شي نو هغه یو ډېر وبا چې کم دی دا به زیات شي نو موږ بیا هغې ته یو بریفینګ ورکو موږ هغه بریفینګ کې وویل چې بینکټ هال کې دې روزو کې جی نارملی تقریبا تاسو داسې وګڼئ چې جو نارمل واده کې 3 نه 400 خلک راځي جی اور دې نه کمپیریزن کې چې تاسو یو سټور وګورئ نو هغه کې تقریبا 1000 نه 2000 تنان روزانه زی راځي جی نو ها د ویټینګ چې کم دی دا د 2 کورونو مینس کې کیږي جی نو د دې مطلب دا دی چې د ټول خلک یو بل پیژني دا سه نشي کېدی چې یو بیمار سړی چې کم دی هغه یو بینکټ ته راشي یا څوک انوایټ کی نن سبا خلک دومره اویر دي هغه په خپل هم وایي چې یاره جی تاسو طبیعت صحیح نه دی نو تاسو مه راځئ جی سیکنډلی چې دا دی چې بینکټس ټایمینګ چې کم دی هغه زیات نه زیات 3 غنټه دی جی 8 بجې فنکشن شروع کیږي 11 بجې ختميږي 4 غنټه زیات دی 4 غنټه کم دی حال دې په کمپیریزن کې چې تاسو یو شاپ وګورئ نو هغه سار 9 بجې نه کولاویږي او ماښام 5 بجې یا 7 بجې پورې دی نو د هغې ورکینګ آورس ډېر زیات وي چې دې نه پاس چې تاسو وګورئ نو پر سکویر فیټ چې تاسو وګورئ نو بینکټ سټول ډېر غټ دی جو حکومت اوس ریسنټلی پبلک ټرانسپورټ هم کولاو کړی دی جی نو چې تاسو وګورئ جی نو پبلک ټرانسپورټ کې پر پرسن لپاره سکویر فیټ چې کم دی 16 دی جی دا هغه چې تاسو ډایمنشنز چې وباسئ او بینکټ هال کې هغه 50 جوړیږي جی په هاف کیپیسټي یادم جی په فل کیپیسټي نه یادم جی نو سوري په فل کیپیسټي یادم 50 جوړیږي او چې په هاف کو نو بیا 100 جوړیږي نو مطلب مې دا دی چې خلکو ته بینکټ هال ته چې راځي او چې اکارډینګ ټو ایس او پیز راځي نو هغه خطره کم ده ایز کمپیر چې د خلک چې کم څنګه بازارونو ته ځي سیکنډلی بازارونو ته چې خلک ځي نو هغه خامخا سیز اخلي سیوایا کوي نو د کرنسي ایکسچینج هم کیږي بینکټ کې داس هیڅ شی نشته جی یو کلاینټ وي او هغه ټولو ته خپل ملمانه انوایټ کوي جی نو او خلک واده لپاره جی کور نه تیار شي گاڑی کې کینی او ډایرکټ بینکټ هال ته راځي مینس کې اخو د خو چرته نه نه او بل ودونه کومه وګوره صرف نو کلو کې اخو د خو زینو کې یا چې نور څومره چا سره چې زی اویلیبل دي اخو کوي مثلا ودونه کېږي مغرنګ ګیدرینګ هم کېږي او صرف شادي حال کې هغه خلک واده کوي چې چا سره زی نه وي او څوک یا دلته کې غواړي یا د شادي حال کې د واده کولو توان لري
سلمان صاحب دا تاسو یو ډېر امپورټنټ خبره وکړه دا یو ډېر الارمینګ سچویشن دی دا څه دی چې بینکټ هال چې کوم څومره دی هغه زموږ ډسټرکټ ګورنمنت انډر رجسټرډ هم دی جی او بل د ګورنمنت خپل ریټ هم قایم کوي جی په هغه چې بینکټ کې یو واده کیږي نو ګورنمنت ته پته متعلقه تاڼه چې کوم دا هغه ته معلومات وي د کمپیریزن کې خلکو اوس کورونو کې واده شروع کړ اوس د اس او پی امپلیمنټیشن چې کوم دی او دا اس او پیز مانیټرینګ چې کوم دی هغه یو بینکټ هال کې خو ډسټرکټ ایڈمنسټریشن کولی شي خو یو کور کې نشي کولی جی ځکه چې کور کې نن واده وي سبا به نه وي او کم سے ته خلک چې کوم دی دا ډسټرکټ ایڈمنسټریشن بازان رسي دا یو ډیر الارمینګ سچویشن دی جی چې دا نور لیټ کیږي نو خلک خپل کورونو کې همدغه واده به شروع کی همدغه خلک به راځي بیسیک چې کوم د ګورنمنت پوینټ دا دی چې کرونا چې کوم دی دا غا سپریډ چې کوم دی کم نه کم صحیح آصف جمال صاحب تاسو موږ سره موجود یې یو داسې زنانه موږ سره موجود ده د پیښور سره د تعلق دی چې د شادي حال د وجې یا د بندیز له وجې هغه د واده ورځ چې کوم دی هغه تر اوسه پورې نه ټاکی ارج زین ہمارے ساتھ موجود ہے ارج زین آپ کو پروگرام مشرق لیڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں تھینک یو سو مچ سر بہت شکریہ آپ کا یہ بتائیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو سارے طبقے متاثر ہوئے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ شادی کی ڈیٹس کیوں فکس نہیں ہو پا رہی کیا آپ چاہتے ہیں کہ پشاور میں بھی شادی ہال جو ہے وہ کھل جائے جی بالکل میں بالکل چاہتی ہوں کہ ہالز اوپن ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا پشاور میں گھر بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے تو یہاں پہ کوئی ایسا فنکشن آرگنائز گھروں میں نہیں کر سکتے کوئی حجرہ سسٹم یہاں پر نہیں ہے اور گیدرنگس پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایشوز بنے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں نے سوشل ڈسٹینس مینٹین رکھنا ہے اور اس آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ابھی لاک ڈاؤن میں تھوڑی بہت نرمی ہوئی تھی تو پشاور میں جتنے بھی بازار وغیرہ تھے ٹھیک ہے تو ایس او پیز تو کافی حد تک فالو نہیں ہوئی جب اتنا کچھ اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تو شادی ہال شب ظاہری بات ہے ایک اتنا بڑا آرگنائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو بینکوٹ ہال ہے تو اس میں تو آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ اس پہ ایس او پیز پہ عمل کیا جائے گا تو میرے خیال میں تو یہ بالکل کھول دینے چاہیے ہمیں نارمل لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمس ہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں شادی کافی لوگ نہیں کر پا رہے ہیں چھوٹے گھروں کی وجہ سے سٹی میں بہت زیادہ چھوٹے گھر ہیں جی صحیح تو یہ صرف آپ کا مسئلہ ہے آپ کسی اور کو اس طرح جانتی ہے کہ جن کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے کہ شادی ہالز پر پابندی ہے جی جی بالکل سب سے پہلے تو میں خود وکٹم ہوں اس کے علاوہ میری فیملیز میں ہیں میرے سراؤنڈنگس میں ہیں میرے اپنے نیبر میں ہیں کافی زیادہ لوگ ہیں جن کی شادی اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے جسٹ بیکاز آف کہ شادی ہالز اوپن نہیں ہو رہے ہیں صحیح بہت شکریہ ارج زین کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس موضوع پہ بات کی آصف جمال صاحب دا خو صرف هغه د زنانه ده چې داسې د هغوی واده نه کیږي دغسې بلا شی خلک موجود دي زموږ په معاشره کې چې د هغوی واده نه کیږي نو دا خو مسله ده یو مهمه مسله ده خو دا راته وایي چې که چېرې اجازت ملاو شو نو شادي هالز کې به په ایس او پیز باندې څنګه عمل درآمد کیږي ځکه چې اکثر خو زموږ خلک د دې زیاتره خلک خو دا منیم نه چې کرونا شته دی او په هغې په وجه باندې بیا نور مشکلات جوړېدی شي نو یو عمل درآمد دپاره یا په ایس او پیز باندې عمل درآمد دپاره بیا څه کولی شي تاسو که پخپله ووایئ یو خو جی مونږ خپل یونین په سطح یو دې ځل یو ډېر ښه سټپ اوچت کړی دی مونږ یو لیفلیټ تیار کړی ده چې کم کې لیکلی دی چې کم چا واده وي هغه خپل میلمانو ته کارډ سره به هغه لیفلیټ ورکوي هغه کې به دا لیکلی وي چې برای مهرباني چې ستاسو طبیعت نه اساس دی یا تاسو کرونا نه څه سمټمز دي یا متاثر یې نو مونږ ته ستاسو قبولیت منظوره ده کاینډلي تاسو ما راځئ سیکنډلي هغه کې لیکلی به وي چې ماشومان چې کم دي 15 یا 16 کال نه واړه چې کم دي برای مهرباني هغه ځان سره مه وروړي همداسې مشران چې کم 65 ایئرز نه ابو دي هم ځان سره مه وروړي سیکنډلي وداوټ واده ته خو مشران راځي نو خو نه پاتې کېږي سر داسې دی چې से गिव एंड टेक कोल दीजिए से गिव एंड टेक कोल दीजिए 65 پورې جی مشران مونږ چې کوم ډاکټرانو سره کنسرن کړي دي هغه وایي چې دې حد پورې صحیح دي خو چې کوم زموږ زیات مشران دي مونږ د هغې صحت لپاره د خبرې کوو مونږ څه بزنس لپاره د خبرې نه کوو چې د هغه صحت افیکټ نشي سیکنډلی وداوټ ماسک حال کې راتلل منع ده جی
اور داسې سینیټایزرز مونږ هر یو ټیبل جمال صاحب ماسک واچي خلک به راشي بیا دلته کې روټۍ خوړی شي دلته کې سوشل یو غټ ګیدرینګ کیږي د زنانو بیل د سړو بیل نو که چېرې روټۍ ته کینی یا دغه رنګ نور ویټرز راځي هغوی ته خوراکونه جمع کوي نو پاسبل ده چې په دې باندې بیا هغه رنګ عمل درآمد وشي ویری ګډ کوېسچن جی فرسټ اف آل خو دا دی جی چې مونږ خپل کیپیسټي چې کوم دی ګورنمنټ ته مونږ سجیسټ کړی دی چې پر سکوयर فیټ د هر یو هال ډفرنٹ کیپیسټي دی آپ 50% ته راوالی چی چې یو ټیبل ته چې چېرته مخکې یو 12 خلک به کېناسته ابا 15 یا 6 خلک به کېني نو سوشل ډسټنس هم به شي مونږ انډیویجوال فوډ هم سرو کولی شو جی مونږ هغه ته مونږ سره so many ways if there is a will there are so many ways جی جی and secondly ټول سټاف چې کم دی هغه فرام head to bottom آج کم دے اب خامخا ماسک هم باچی گلوز هم باچی جی او وقتاً فوقتاً چېرې ماسک نه اچولی نو هغه ته به شادیال ته دننه تلو اجازت نه وي مونږ چې داسې بالکل ډیسایډ کړی دی چې اینډ سیکنډلی مونږ ډسټرکټ ګورنمنټ په خپله به دې کې انوالو کوو چې کاینډلی تاسو راشئ تاسو مونږ مانیټر کوي اور بیا تاسو مونږ ته د دې په اکارډنګلی مونږ ته ګایډ لاین ورکوي چې مونږ اکارډنګ ټو SOPs روان یو یا نه یو روان اینڈ سیکنڈلی مونږ ډسټرکټ ګورنمنټ ته دا هم سجیسټ کړی دی چې کم شادي حالونه دا شی نه فالو کوي هغې سټرکټ نه سټرکټ ایکشن والی چې هغې سیل کوي اسف جمال صاحب تاسو مونږ سره موجود یې پروډیوسر صاحب وایي چې وړی شان دمې وخت شوی دی دمې نه پس راځو موضوع مخ په وړاندې بوځو خیبر پښتونخوا حکومت سره هم خبرې کوو چې هغوی په دې اړه څه موقف لري یو وړه شان دمه اخلو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی کتونکو د شادي هالز په حوالې سره خبرې کوو چې آیا حکومت به دوی ته هم اوس اجازت ورکړي که نه چې نورې کارخانې یا دغه رنګې دوکانونو ته مارکیټونو ته اجازت ورکړی شو چې هغوی د خپل کاروباري هلې ځلې جاري وساتي په دې حوالې سره د شادي هالز اسوسییشنز یو مشر موږ سره موجود دی آصف جمال صاحب آصف جمال صاحب دې نه وړاندې هم خبره وکړه تاسو چې نقصان شوی دی لګیا دی خاص توګه باندې غریب خلک متاثره دي چې کوم په دغې شادي هالونو کې کار کولو دغه 2 میاشتو کې ستاسو څومره نقصان شوی دی سلمان صاحب بیسیکلی اټس ناٹ 2 میاشت د 13 مارچ نه دا شاید چې کوم دی دا بند شوی دی او ټول نه پهله هم شادي هالونه بند شوي ټولو نه مخکې د بند شوي جي سکولز او نه پاس سکولز بند شوي دي جي داسې دی چې زموږ د ټول کنسرن چې کوم دی دا غریب خلک دي چې کوم موږ سره امپلایز دي چې سیکنډلی رینټل چې کوم ایشوز را روان دي چې خلکو بینکونو نه لونز اخیستي دي چې خلکو نور خلکو نه لونز اخیستي دي چې کوم د فیلډ کې راغلي دي چې هغه ورسره پیسې واپس ورکولو زموږ یو خو حکومت نه دا ریکویسټ دی چې کایندلی موږ سره د کینی او زموږ چې کوم موږ ته خپل د ایز ا انټرپرینور اس پکار نه دی خو چې کم امپلایز دي چې دا هغه سیلری چې کم دی ورکولی شي نو دا به یو ډېر غټ د حکومت به هیلپ شي موږ سره بلکې د غریب خلکو سره چې کم د فیلډ سره وابسته دي چې ولې چې د اختر کې سلمان صاحب آی کان ټیل یو چې موږ ته ډېر زموږ امپلایز رالل چې یاره جی د نور خلکو خو اختر نشته خو زموږ کور کې اختر نشته مونږ تر نن پورې د 3 میاشتو شو مونږ څنګه سه کوشش کوو څوک 50% ورکوي څوک 60% تنخواه ورکوي څوک 70% ورکوي خو آخر تر کم پورې جی آخر د هر یو شی یو لیمټ وي جی وی آر شارټ اف کیش ایز ویل نو مونږ خو ډېر کوشش وکړو اوس مونږ حکومت طرف ته زموږ سترګې دي چې د حکومت لیک زموږ مدد وکړي چې نو حکومت سره تاسو سره رابطه نه ده شوې جی بالکل جی زموږ جی کمشنر پېښور صاحب سره ډېر ښکلی میټینګ وشو اور شهاب الدین صاحب چې کوم دی جی د هغې سره زموږ ډېر ښکلی میټینګ وشو مونږ 2 ځل کوشش وکړو اجمل وزیر صاحب سره خو د هغې خپل مصروفیات ډېر دي هغه باندې نن سبا ډېر زیات لوډ و خو مونږ ته ډېر پازیټیو ریسپانس راغلی دی چې اور وی آر ویری هوپفل چې ها موږ په SOPs باندې هغه وکړه خبره وکړه چې تاسو په هغې باندې عمل درآمد کیږي اوس ستاسو یو ټیم و که ستاسو خپل شادي حال خبره وکړي یا دغه رنګې نور هغه خلک نن سبا څه کوي چېرته کې دي تاسو چې څنګه یې رابطه کوي نو هغوی دې کاروبار نه خو به هغوی لاړ شي ختم به شي که نه سلمان صاحب د کې زه تاسو ته خبر وکړم چې سندرغاړی به غریب چېرته ځي چې ما ته دا ووایي چې اب
دا چې کم رباب غږی یا بچرته ځي چې تاسو ماته ته وایي دا هغه خلک دي چې دي ته بل کار نه ورځي چې دا د کوکس چې کم دي د ویټرز چې کم دي دا د معاشره هغه خلک دي دا چا نه خیر نشي غوښتي چې او دا ډیر غیرتمند خلک دي خپل روزګار کې خپل کور چلوي چې او دا هغه خلک دي چې دا چا نه سوال هم نشي کولی موږ د غریب خلکو خو خبره کوو خو دې کې د غریب د پاس هم داسې خلک شته چې کم سفید پوش خلک دي هیڅ چاته سوال نشي کولی چې نو دا ټول هغه خلک دي چې موږ سره چې نو دا هغه ډیر زیات حالات چې کم دي په صبر شکر لګیا دي چې 13 میاشت کې خو زکات میاشت او خیراتونه هم ډیرو خو را روان میاشت چې کم دی مونږ ډیر زیات پریشان یو چې دا اوس به څه کیږي که فرض کا حکومت اجازه درنو کو تاسو ته نور خو چې 9 بجو نه 5 بجو پورې دکانونه کولاوي کاروباري سرګرمۍ بکیږي خو پیسو پیس باندې بم عمل درآمد کیږي کچې تاسو ته 9 نه 5 پورې وخت ملاو شونه بیا پاسبل ده چې همدغه تاسو دا کاروبار جاری وي دا څه دی چې واده دا ګرمي روزي دی چې د کې د روزه واده کیږي نه جی اور حکومت لپاره ایزی بداوي چې دی چې شپې ټایم کې مونږ ته ټایم ورکې نو د کې دا دی چې ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن نمبر ایٹ ایز بوي جی د روزه هغه بازارونو ته ګوري او مقام کې ټوټل ار یو زمون لوکل تاڼه چې کومه ده د دې لاندې زما خلدار یو تاڼه لاندې لس شادیال نه راځي چی نو هغه لپاره به ډیر ایزی وی هغه مانیټر کول چی نو رادر دین چې د روزه دی ټایم ورکې چې کم لوجیکلی پوسیبل نه دی ولې چې خلک خپل دکانونو کې وي خپل بانکس کې وي خپل جابس کې وي جی نو ماخام ټایم کې دا وی دی چې هغه ټول خلک چې کم دی خپل کاروبار هم کوي جابس هم کوي او بیا ماخام ټایم کې هغه یو بانکټس کې شرکت هم کولی شي واده کې شرکت هم کولی شي جی صحیح نو حکومت سره مونږ لګیا رابطې کول کوشش کوو اجمل وزیر صاحب سره پروګرام نه وړاندې مونږ خبرې شوې خو کېدای شي چې هغه چېرته کې مصروف وي آصف جمال صاحب اجازت ملاو نه شو خو تاسو ویل چې دومره ټایم کې به وي د شپې به څه بندوبست وي سیکیورټي وغیره یا نور کنه تاسو په خپله باندې خلک ولاړ هلته کې بیا چې دوی به د دې خیال ساتي که نه هغې دپاره به هم بیا د حکومت لخوا یا د ضلعي انتظامیې لخوا چېرته څوک نه څوک مقررول وي چې تاسو سره مرسته کوي فرسٹ آف آل خو جی زموږ ریکویسټ به دا وي چې کله هم د ګورنمنټ ایس او پیز جوړوي نو د کې د ایس او پیز کې زموږ د بینکټ هال اسوسییشن یو یا دوه نمایندګان لازمن پکار دي چې هغه ایس او پیز چې کوم دی هغه ریالسټیک وي جی زه بحیثیت ان انټرپرینیور زه یو ډاکټرانو ایس او پیز نشم جوړولی چې یو نارمل غوندې خو به جوړ کوم خو ټیکنیکلی نشم جوړولی جی نو همداسې چې حکومت هم جوړوي نو حکومت ته پکار ده چې دې کې یو نه یو کس چې کوم دی زموږ د بینکټ هال اسوسییشن والا پکې شامل کړي سیکنډلی ټایمنګز مینیمایز کولی شي نمبر آف ګیسټ مینیمایز کولی شي جی او بل امپلیمنټیشن لپاره تاسو دیٹ اټس ویری ایزی جی زه تاسو ته یو خبره کوم واده بینکټ هال د 30 ډیز کاروبار نه وي جی دا آؤٹ آف 30 ډیز میکسیمم 15 ډیز کاروبار وي جی یو کو ډسټریکټ ګورنمنٹ په ایٹ ایز وي اور بل دا دی چې کم بزنس دی هم به چلیږي اور د غریب خلک چې کم دي د دې روزګار هم به روان وي جی نو دیس از ویری مچ پاسبل چې ګورنمنٹ اکارډینګ ټو ایس او پیز اجازت ورکړي او زه تاسو ته سلمان صاحب یو بل خبر وکم چې مونږ دا غواړو چې مونږ د اول پاکستان لیول او انټرنیشنل لیول باندې مونږ داوا نه کوو خو مونږ دا کوشش دا کوو چې مونږ دنیا ته خو چې او کې پی کې خلک غم خادم کوي اکارډینګ ټو ایس او پیز او د کرونا سره ژوند هم تیری شي دا کرونا اوس چې کم دی ته زموږ د ژوند یو حصہ ده جی د کې بعض خلک افیکټ کیږي او ډېر زیات خلک به ان شاء الله به دنه بچ کیږي خو جړل پکار نه دي جی اور دا دی چې ګورنمنت بیسیکلی لاک ډاون ځکه لګولې دی چې هغه خپل خلک بچکول غواړي ایگزیکټلی مونږ هم دغه غواړو مونږ هم دغه شی غواړو جی مونږ فاینانشلی هغه بچکول غواړو مونږ اکنومیکلی بچکول غواړو هغه هیلث وایز بچکول غواړي وی بوث آر اون د سیم پیج جی زموږ مقصد هم دا دی چې دا خلک بچ شي جی اور ګورنمنت هم دغه غواړي نو ان شاء الله به یو ښه او ښکلې لاره به روزي جی ان شاء الله مونږ وی آر ویری پوزټیو جی وی آر ویری پوزټیو جی صحیح ګورئ پنجاب کې خو مشروط یو اجازت ورکړی شوی دی چې هلته کې خلک د راځي واده دې کوي
کېدای شي چې دلته کې هم ګورنمنټ خیبر پښتونخوا ګورنمنټ دغه اجازت ورکړي. فاینانشلي حوالې سره تاسو خبره وکړه، که چېرې دغه سلسله دغسې برقرار وي نو څومره وخت پورې بیا پاتې کېدای شي؟ لکه د رینټ خبره تاسو وکړه، نور هغه مزدورکار خلک چې کوم دې کاروبار سره وابسته دي په یو حال کې کار کوي او هغه نن سبا بېروزګاره دي. سلمان صاحب زه صرف یو ډیټا تاسو سره شیر کوم. اراؤنڈ جی اراؤنڈ تقریباً 47 کروڑ پہ چکم دے آغا 47 کروڑ 80 لاکھ روپے دا صرف سیلری مات کے دے فیلڈ تازی ہر یوم میاش چی دا دا ڈیفرنٹ دا پورک دا کے بھی کی یادم 47 کروڑ نو تاسو دا پا درے میاش چو لگے نو دا تقریباً یو نیم ارب روپے جوڑی گی جی سے کم دا سرکولیشن آف سیلریز دی جی دینا رینٹ علاوہ دا دینا فوڈ علاوہ دی جی اوس تاسو بهتر بداوي چې تاسو دا یو چې کوم ریپرزینټیټیو دی د پورټری اسوسییشن هغه نه تاسو کې نو هغه تاسو دا نقصانات زیات خابه طریقې سره تاسو ته ایکسپلین کړي خو زه تاسو ته صرف دا سیلریز چې کم دي داغه په حساب تاسو ته دوم چې تقریبا تر نن پورې جی یو نیم ارب روپو چې کم دی دا سرکولیشن سټاپ شو. د دې مطلب دا دی چې د غریب خلکو ته پیسې نه دي ملو شوي ولې چې کاروبار نه نو انټرپرینور خو جیب نه یو حد پورې کوي چې خو حد نه زیات هغه نشي کولی چې اور دا هغه دی چې کم ډایرکټ افیکټس دي چې دین علاوه انډایرکټ اوس ډیر زیات هر یو واده کې جی ستاسو دا څومره درزیان دي څومره ستاسو زرګران دي دا ټول خلک پکې انوالو دي چې اور دا خو یو ډیر لوی انډسټری ده جی دا چې کوم ملک انډسټری وی هغه ملک چلیږي نو دا زموږ بیسیکلی یو بینکټ هال اسوسییشن چې کوم دی دا یو پراپر انډسټری ده اور دا د کې ایگزامپل ول پکار دی چې اټس ناٹ اونلی اباؤٹ د فوډ چې خلک راشي او روټي خوري او لاړ شي جی د کې خو یو ډیر لوی اکټیویټي انوالو ده جی او ډیر خلکو کاروبار دې سره وابسته دي. صحیح ډیره مهرباني آصف جمال صاحب چې تاسو مونږ ته وخت راکو په دې اهم موضوع مو خبرې وکړي. مونږ کوشش وکړو صوبایي حکومت سره د رابطې اجمل وزیر صاحب سره چې هغوی په دې حوالې سره خبرې وکړي او آصف جمال صاحب هم ناستو خو هغوی مصروفه دي تر اوسه پورې ټلیفون چت نه کوو. مونږ خپل کوشش جاري ساتو هغوی نه به خامخا دا پوښتنه کوو چې آیا خیبر پښتونخوا کې هم چانس شته چې دغه شادي حالونو ته چې کوم فګرز آصف جمال صاحب شیر کو چې کوم 47 کروڑ او 80 لاکھ روپۍ صرف هغه خلکو ته تنخواګانې ورکوي چې کوم د انډسټري کې لګیا دي کار کوي. دې نه علاوه نور درزیان یا چې څومره جیولرز دي هغوی ته هم دغه یو کاروباري یا یو سلسله چې کوم دی نو هغه روانه یو تیرو درو میاشتو تقریبا 2.5 میاشتو راسې دغه کاروبار چې کوم دی نو هغه بند شوی دی نو لهذا یو ډېر غټ نقصان دی. خو څنګه چې آصف جمال صاحب خبره وکړه چې یقینا حکومت هم غواړي چې د هیلث یا د صحت حوالې سره خپل خلک بچ کړي خپله معاشره د دغه کرونا وایرس نه بچ کړي او بل طرف ته فاینانشل مسایل دي دا هم یو ډېره غټه مسله ده. ټولو ته دې حوالې سره یو کېدل پکار دي او په SOPs باندې عمل درآمد پکار دی. دغه کرونا نه چې کوم دی نو ختمېدل نشته دې سره به اوس خپل ژوند څنګه جاري ساتو په دې حوالې سره به چې کوم دی نو سوچ کول پکاري. پروګرام کې وړه شان دم اخلو د مې نه پس راځو بیا به خبره کوو چې آیا شادي حالون د پس ته چې کوم جیمز دي یا باډي بلډینګ سنټرې دي فټنس سنټرې دي هغې ته به هم ګورنمنټ اجازت ورکوي او که نه یو وړه شان دم اخلو. کتونکو مشرق لیډز پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. د کرونا وایرس له وجې لاکډاون شوی هغه لاکډاون کې نرمي شوي ده او څه حده پورې بیا چې کوم دی نو هغه اجازت ورکړی شوی دی. نن بیا صوبایي حکومت اعلان کړی چې 9:05 بجو پورې به دغه کاروباري سرګرمۍ جاري وي. شادي حال حوالې سره مونږ د دمې نه وړاندې خبره وکړه خو اوس د باډي بلډینګ یا د فټنس سنټر چې کوم دی هغه هم بندي دي. صوبایي حکومت لخوا په هغې باندې هم بندیز لګېدلی دی. په دې حوالې سره خبرې به کوو چې آیا څومره نقصان شوی دی خو هغه خلک چې دې ګیم سره وابسته دي یا دې لوبې سره وابسته دي هغوی څه ناڅه خپل صحت ښه کولو حوالې سره یا نور دغه رنګې چې کوم سرګرمۍ دي که هغه لوبې دي مقابلې د هغې دپاره وخت په وخت باندې مسلسل هر کال کوشش کوي او بیا موږ ګورو چې کله څومره لیبې په نیشنل لیول باندې نو هغوی کې شرکت کوي خو د هغوی ته یو دغه مسله جوړه شوې ده چې باډي بلډینګز بند دي نو هغوی ایکسرسایزز هم بند شوي دي. دا خلک څه وایي تاسو خپله واورئ بیا راځو دا موضوع په وړاندې بوځو. کوټه باندې درخواست دی چې
چې موږ ورزش کول غواړو. زما غوندې ډېر کمزور وروڼه شته چې هغه ورزش غواړي او کلبونه بند دي. موږ خپل جسمونه نه جوړول غواړو، سیټ کول غواړو، ورزش کول غواړو، لیکن کلبونه بند دي. د حکومت نه یو درخواست دی کلبونو له اجازت ورکړي چې دیو کې ورزش وکړو چې موږ صحت ښه شي. زمونږ ګورنمنټ نه دا درخواست دی چې دا کم جیمونه بند شوي دي دا زر تر زره د کولاو کړی شي او خاص کر دا ډاکټران چې کم ډي سي یا کمشنر سره کینی هم دې نه دا تپوس کوي چې موږ په دې کې دا کسان چې دي دا ایکسرسایز کوي دې سره دا ایکسرسایز پریږدي نو دې سره دې نورم ډیمیج کیږي، دا خو دې ته تکلیف ملاویږي او خاص کر موږ خپل هم بیمارانی که ایکسرسایز ونه کوو نو موږ ته هم تکلیف دی. کې پی ګورنمنټ ته ریکویسټ کوم چې زموږ ټول جیمونه کلاو کوي ولې چې دا موږ جیم نه کوو، ایکسرسایز نه کوو، نو نشو ته ماشو ته به ونخلو او کایندلی دا ریکویسټ کوو چې دا جیمونه کلاو کوي موږ او ډېر ضروري ده. حکومت ته پکار دی چې دا کلبونه د کلاو کوي او موږ ایکسرسایز ته پرېږدي، موږ خپل ایکسرسایز کوو. جی کتونکو تاسو دا خبرې خلکو خبرې واورید چې کوم هلکان دي یا ځوانان دي روزانه په بنیاد باندې دلته ځي فټنس کوي، دې ته یو خاص وخت ورکړی دی، خو د کرونا وایرس له وجې لاک ډاون له وجې او دغه بندیز له وجې دوی ته مسله جوړه شوې ده. په دې حوالې سره به خبرې کوو. موږ سره سټوډیو کې میلمه موجود دی سید الرحمن صاحب، جوائنټ سیکرټري د خیبر پښتونخوا باډي بلډینګ اسوسییشن. سید الرحمن صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه جی ستاسو. سید الرحمن صاحب دا پلیئرز چې کوم دي ستاسو به شاګردان هم وي یقینا 2 میاشتو راسې بند دی، نو الټرنیټیو تاسو سره څه دي؟ خپل ایکسرسایز څنګه جاري ساتئ؟ 2 میاشتې نه بلکې تقریبا 3 میاشتې کېدو والا دي چې جیمونه بند دي او د دې جیمونو بندېدلو سره نه صرف جیم اونرز ته نقصان دی بلکې پلیئرز ته هم نقصان دی او موږ دا ګڼو چې د باډي بلډینګ کلب سره د باډي بلډرانو لپاره دی. دا بالکل غلطه خبره ده، مس کنسپټ دی. باډي بلډینګ کلب کې چې دی زیاتر راځي فټنس والا، سلیپینګ والا راځي، فټنس والا راځي او سلک خلک چې دی هغه باډي بلډینګ سره ریلیټډ خلک هم راځي. نو دا چې دی صرف د یو د معاشري د هر یو طبقې لپاره دی، بلکې هر یو گیم کې که چاہے هغه کرکټ دی، فټبال دی، هاکی ده، سویمنګ دی، ریسلینګ دی، که هر یو گیم کې چې دی پلیئر خپل افیشنسي بڑاول غواړي نو اب خامخا ویټ ټریننګ کوي او هغې دپاره به هغه باډي بلډینګ کلب ته خامخا ځي. نو سید الرحمن صاحب تاسو ته که په طور یو د جیم مالک یا د کلب مالک وایو نو تاسو ته څه نقصانات دي فاینانشلی، کرایې وغیره داسې څه پرابلمس خو نشته دی؟ دا خو د ټول کلبونو پرابلم دی اور تقریبا 3 میاشتې کېدو والا دي چې مونږ چې دی کرایګانې نه دي ورکړي اور مالکان چې دی خامخا هغه غواړي او کم وخت پورې مونږ دا کرایګانې نه ورکوو نو اخر کې به بس دا باډي بلډینګ کلبونه بند شي او چې کله دا باډي بلډینګ کلبونه بند شو دا چې دی دیو ډېر یو پازیټیو ورک دی د باډي بلډینګ یا د فټنس یا د سلیمینګ چې دا ټول نوجوانان ځان سره انوالو کړي دي کلبونو. که دا باډي بلډینګ کلبونه بند شي اټومیټیکلی به دیو چې دی دا خو پازیټیو سرګرمي ده نو دیو به اټومیټیکلی په نیګیټیو سرګرمیانو کې انوالو شي او بیا به چې دی معاشرې ته ډېر زیات نقصان ورسي. سید الرحمن صاحب دینه وړاندې مونږ په شادي حال حوالې سره خبره وکړه چې اول خو زیاتره خلک زمونږ په د کرونا وایرس چې کوم SOPs د حکومت لخوا جاري کیږي په یې باندې عمل درآمد نه کوي. که وګورو باډي بلډینګ سره یو خاص طبقه یو ځوانان چې کوم دی نو هغه منسلک دي. که چېرې حکومت اجازت درکړي تاسو ته نو بیا به SOPs باندې عمل درآمد کیږي ځکه چې کوم سامان استعمالیږي یا چې کوم ټولز استعمالیږي نو هغه خو یو تن نه استعمالوي، ډېر تنان استعمالوي. باډي بلډینګ کلبونو کې آلریډي د SOPs خیال ساتل کېږي. د بیمارۍ نه مخکې هم چې دی باډي بلډینګ کلبونو به خپل یو SOPs دي. هر یو نوجوان غواړي چې زه صحتمند اوسم. باډي بلډینګ یا ایکسرسایز یا ویټ ټریننګ دې سره د خلکو امیون سیستم زیاتیږي نو چې امیون سیستم مضبوط وي نو د هر بیمارۍ خلاف چې دی هغه مقابله کولی شي، که چاهے هغه کرونا ده یا نور داسې بیماریانې دي. او که ایکسرسایز نه کیږي نو امیون سیستم به کمزورې وي نو هغې سره مختلف بیماریانې په خلکو باندې اټیک کوي. ما ته په خپله چې دی څه زما سټوډنټس دي او صرف زما سره ریلیټډ نه څونه چې جیم کوچز دي هغې ته باقاعده چې دی خلکو اپروچ کړی دی فون په ذریعه سره چې یاره دا جیمونه لږ کولو کوي چې مونږ ایکسرسایز وکړو. مونږ ته ډاکټر چې دی مونږ ډاکټر ریفر کړي وو چې مونږ ته ایکسرسایز ضرورت دی. هغه بلډ پریشر سره ریلیټډ خلک دي، هغه چې دی هارټ سره ریلیټډ خلک دي، هارټ پیشنټ دي او یا چې دی شوګر وغیره نو دوی غواړي چې مونږ ایکسرسایز وکړو، مونږ د دې بیمارو مقابله وکړو. خو جیمونه بند دي په دې وجه چې دی مونږ هغې ته سوري ویو اور
اوس چې د سید الرحمن صاحب تاسو خبر وکړه چې ایمیون سیستم سیوا کیږي یقینا چې څوک راځي دی جم ته که زما ایمیون سیستم به چې کوم دی نو هغه زیاتیږي مضبوطیږي به ایکسرسایز سره که تاسو ځئ خو په کور کې بیا زه خو یوازې نه یم ما سره ماشومان هم وي ما سره مشران هم وي نو هغوی ته خو نقصان رسیږي که نه موږ د SOPs خبره کوو چې څنګه په دې باندې بیا عمل درآمد کیږي ګورې جی پهله خدا خبره ده چې پنجاب کې آلریډي جیمونه اوپن کېدو نوټیفیکیشن شوی دی هغوی ولته ایکسرسایز کوي خلک موږ هغوی سره عام طور باندې کمپټیشن کیو اوس دا آخري انټر پروینشل گیمز چې وشو نو 9 په 9 میډلې ګولډ میډل چې دی هغه زموږ خیبر پښتونخوا وګټل نو که داسې زموږ دا جیمونه بند وي او د هغوی کلاوي نو اټومیټیکلی نیکسټ کمپټیشن چې کله هم کیږي نو هغوی به موږ نه وګټي او بل دا دی چې موږ په خپله هم غواړو چې موږ د SOPs موږ له د ګورنمنټ راکړي موږ په هغوی باندې عمل درآمد کول غواړو موږ په خپله هم د SOPs چې دی پابندي کول غواړو خو بس موږ ته دا جیمونه کولو کړی شي او سپیشلی چې کوم سیکنډ ټایم دی موږ هغه ټایم غواړو چې ولې چې اکثر دی کې مزدور طبقه دکانداران دا خلک پکې دی کې زموږ د باډي بلډینګ سره متوسط طبقه انوالو ده نو په دې وجه هغوی فرست ټایم کې نشي راتلی نو هغوی موږ له راځي سیکنډ ټایم کې نو موږ خیر دی ټول ورځ به کلب نه کولاوو نیم ټایم به کولاوو خو موږ له دې سیکنډ ټایم کې 2 نه پس دی موږ له دې ټایمینګ راکړی شي ستاسو اسوسییشن ضلعي انتظامیې سره حکومتي چارواکو سره څه خبرې اترې نه دي کړي او که کړي مو دي نو هغوی څه ریسپانس درکړی تاسو ته هغوی موږ له چې دی پازیټیو ریسپانس راکړی دی کامران بنګش صاحب سره ملاقات شوی دی اجمل وزیر صاحب ته اپروچ شوی دی هغوی پازیټیو ریسپانس راکړی دی خو لا اوسه پورې په هغې باندې څه عمل درآمد نه دی شوی موږ د هغوی انتظار کوو چې کله به هغوی طرف نه موږ ته چې دی پازیټیو پوزیشن موږ ته ښودلی کېږي چې یاره تاسو اوپن کوئ نو انشاءالله دې سره به چې دی که نه ټول نوجوان کول ته ډېر زیاته فایده وشي که چېرې اجازت درکړل نه کړی شو تاسو ته حکومت لخوا یې چې نه فلحال مونږ اجازت نشو ورکړلی کرونا وایرس خورېدو چانسز ډېر زیات دي نو بیا تاسو سره څه الټرنیټیو لار شته جی مونږ چې دی میټینګ کړی او د اسوسییشن میټینګ کې دا خبره مخې ته راغله چې مونږ به دې نه پس پریس کانفرنس کوو او که هغې نه هم ونه شوه نو بیا به چې دی مونږ پریس کلب مخې ته مظاهره هم کوو ولې چې دا باډي بلډینګ یا ویټ ټریننګ چې دی دا د نوجوانانو دپاره او بلکې اولډ ایج والا د پاره چې دی دا ډېر زیات ضروری دي که موږ غواړو چې دا قوم دی د بیمارو سره مقابله وکړي نو هغې دپاره به حکومت خامخا دا باډي بلډینګ کلبونه ټریننګ سنټرونه به کولاوي صحیح که یو تن مسلسل هغه کوي ایکسرسایزز کوي او هغه 2 میاشتې 2 نیمې میاشتې وشوي چې دا کلبونه بند دي نو هغوی په صحت باندې څه نقصان بیا پرېوځي یا خپل باډي یا خپل ایکسرسایزز واپس هغه څنګه ریکور کولی شي ګورې جی ټول نه مخکې خو دا خبره ده چې څونه د کلبونو ته خلک راځي هغوی چې دی هلته ایکسرسایز کوي دا زموږ د ژوند یو ریګولر فیز دی څنګه چې مونځ ضروری دی څنګه چې خوب ضروری دی څنګه چې خوراک ضروری دی دغه شانتي ایکسرسایز هم ضروری دی خو مونږ چې دی دا ایکسرسایز کته بهر کو نو بیا به چې دی د خلکو صحت به چې دی هغه به خرابېږي نو په دې وجه د دوی صحتونه کیسز مخې ته راغلي دي چې د دې د وجې یې نقصانات شوي بیماران شوي چې ایکسرسایز یې نه کړی ستاسو شاګردان اکثر چې دی خلکو خپل ویټ ریډیوس کړی دی په ایکسرسایز باندې نو اوس چې هغوی ته ایکسرسایز نه ملاویږي تقریبا 3 میاشتې وشوي نو د هغوی ویټ واپس چې دی زیاتیږي او همدغه شانتي مختلف بیمارو چې دی هغوی بیا مقابله نشي کولی نو که فرض که اوس بند وي دغسې یو عام تن هغوی ته تاسو څه مشوره ورکولی شئ چې یو عام تن که هغه په نوښار کې دی مردان کې دی یا چېرته بل چېرته دی هغه ایکسرسایزز کوي او دې باندې بندیز دی په دې جیمونو باندې نو هغه خپل کور کې یو عام روټین کې څنګه بیا خپل ایکسرسایز جاري ساتلی شي بالکل کولی شي خو زموږ دا چونکې ویټ ټریننګ دی دا په زیاتره په مشینانو ډمبل او باربل باندې کیږي نو او بل هلته یو ماحول کلبونو کې یو ماحول د ایکسرسایز کور کې چې دی چونکې ماحول نه کله کړی کله نه کړی جی بالکل کله کړی کله نه کړی سامان هم ورسره ښه ډېر پروت وي خو بیا هم چې دی هغوی هغه شانتې ایکسرسایز نه کوي نو په دې وجه مونږ چې دی ویو که دا جیمز اوپن شي نو دې سره به چې دی زمونږ د نوي کول ته ډېره زیاته فایده وشي صحیح مهرباني ستاسو سید الرحمن صاحب چې وخت مو راکو او په دې مهمه موضوع مو موږ سره خبرې وکړې موږ حکومت سره رابطې کولو کوشش وکړو خو هغوی چې کوم دی نو په دې باندې تر اوسه څه ریسپانس را نه کو ګورو به چې مخکې بیا څه کېږي په دې باندې عمل درآمد جاري ساتي او که نه اجازت ورکوي خو څه که موږ وګورو نو جاپان کې هم زیاتره لاکډاون چې کوم دی نو هغه ختم شو یو خاص قسمه SOPs
په انټرنیشنل سطح باندې هم چې کوم دی نو هغه جاري کیږي او SOPs دومره غټ SOPs نه دي، صرف لږ یو انسان او بل انسان ترمنځ پورې ډسټنس چې کوم دی نو هغه ساتل دي، سینیټایزر استعمال او لاس بار بار چې کوم دی نو تر 20 سیکنډو پورې وینځل دي، د نه علاوه ماسک ضروري چې کوم دی نو هغه استعمالول دي. دغه SOPs دي هغه د ترانسپورټ محکمې لخوا یا د حکومت لخوا هم ترانسپورټ ته جاري شوي دي، بازارونه چې څومره دي نو هغه هم د ضلعي انتظامیې لخوا په دې هکله باندې جاري شوي دي. صرف یو څو دغسې ډپارټمنټ پاتې دي که موږ وګورو چې هغه شادي هالونه دي او که یا موږ وګورو دغسې د جیمز کلبونه دي. نو په دې حوالې سره حکومت ته غور فکر پکار دی چې دوی ته هم مشروط اجازت ورکړی شي او که چېرې بیا څوک په SOPs باندې عمل درآمد نه کوي نو هغوی باندې جرمانه لګول پکار دی او جرمانه کول پکار دي، ځکه چې حکومت که دا بندیز لګوي دا صرف زما دپاره نه لګوي، دا د ټولو خلکو دپاره لګوي، دا دغه معاشرې دپاره لګوي. که چېرې په دې باندې مونږ عمل درآمد کوو په SOPs باندې نو دغه بیماري به نه خورېږي. مونږ بیا بل طرف ته دا هم ګورو که خیبر پښتونخوا ده یا که پاکستان په سطح باندې د کرونا متاثرین کیسز چې کوم دی نو هغې کې اضافه کیږي. پهلا به 100 200 د ملک په سطح باندې راتلوس، د خیبر پښتونخوا په سطح باندې چې کوم دی نو 200 کیسز هغه مخې ته راځي. هم دغه رنګې ټولو نه زیات مړي هم خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس له وجې شوي دي. نو دې مطلب دا چې خیبر پښتونخوا کې د احتیاطي تدابیرو باندې عمل درآمد کولو ډیر زیات ضرورت دی او یقینا چې په دې باندې به ټول عمل درآمد کوي. موږ حکومت سره اجمل وزیر صاحب سره کوشش وکړو چې رابطه وکړو چې موږ ته موقف راکړي چې اړه په دې اړه باندې هغوی سره څه پلانینګ شته یا یې څه سوچ کړی دی چې دغې شادي هالونو ته او دغه جیمونو ته به هم چې کوم دی نو اجازت ورکړي که نه، خو هغوی سره رابطې چې کوم دی نو هغه ونه شوه. کتونکو پروګرام مو ختم شوی دی. الله پامان.